محترم حافظ شهاب ورور پوښتنه کړې ده په موبایل کې عکس کتل یا ویډیو کتل څنګه دي؟ آیا جایز دي که یا؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا وصلیا. دا خبره خو د اوس نه ده، دا څو واره سوې ده. دا خبره د داسې دا چا کار نه دی، دا د زمانې عالم متبهر به بیان کوي او دا د زمانې پرمختللو آلاتو دا مسله بنا ده. دا مولانا مشفیع رحمت الله علیه چې مفتي اعظم د دیوبند دی، دې راولاړ شو په دې کې تحقیق وکړي، یعنی چې تصویر شي خو په اتفاق حرام دی. اشهد عذابا یوم القیامه المصورون، دا د بخاري حدیث دی. د اشراک بالله سره په یو ځای کې خدای ذکر، دغه رسول الله ذکر کوي. خو د چې تحقیق وکړي ولزل دوه شی دی، یو چې سړی په هنداره کې ګوري او یو چې سړی په اوبو کې عکس معلومیږي، نو دغه ته زل وایي. زل هغه پروا نه لري، حتی او یو تصویر دی، تصویر ناجایز دی. حتی مثال یې داسې که په مسجد کې په محراب په طرف ته هندارې وي، سړی چې په لمانځه ودرېږي عکس یې پکښې معلومیږي. که شغل لږ راوستی لا مکروه تنزیهي دی، که شغل نه راوستی مطلقه پروا نه لري. او عکس تصویر هغه که چیرې په ټول مسجد کې که شاته ځړېږي، که زر ګزه مسجد وي شاته ځړېږي، هر ځای ځړېږي، په ټول مسجد کې لمونځ مکروه تعلیمه دی. او دا نو زر پروا نه کوي. نو په هغه وخت چې تحقیق وشو دا دوه زره شو، نور ټول عکسونه هغه که د فوري کامرې وي، که د برقي کامرې وي، که د ټلیفون د کامرې وي، که د هر شي وي، ټوله راولاړ شو په دغه کې حساب شو، هغه په دې تصویر کې حساب شو. اصلي خو تصویر هغه دا دی چې مجسم یې جوړ کړي په لرګو یا په شي. وروسته په دې کې هم تصویر شو چې سړی په قلم نوشته کړي پر کاغذ. وروسته په دې کې هم تصویر شو چې سړی په کامره وباسي. دا ټول تصویر دی. دا خو مسلمان روا نه وایي چې دا څوک دا روا دی. لیکن و زل دا ویډیو زل ده که نه ده زل. دا پخوا هم د مولانا سلیم الله خان صاحب دا خبره لیکلې ده چې نور مذهبو والا اکثره پر دې دي چې دا ویډیو هغه تصویر نه دی، هغه زل دی. لیکن په کشف الباری کې او وروسته بیا او د امام صاحب د مذهب بعضې علما دا وایي چې دا په تصویر کې دي. لیکن شیخ الاسلام پر دې ډېر وختي دا تحقیق لیکلی و چې ما ته دا معلومېږي چې دا هم زل دی. نو خو لنډه خبره دا ده چې د 3 مجلسونو پر جوړ کړل، غټ علما یې راوغوښتل. خو اوس د نړۍ ټول علما، د ټولو مذهبو غټ علما، یو کوچنی چې په مسجد کې ناست چې د ده سما د کلي سما چې بل څوک یې نه پېژني، خپل د ځانه څه خبرې کوي، هغه جلا خبره ده. لیکن ټول پر دې دي چې دا ویډیو زل دی. خو که چیرې ښځه نه وه پکښې، ساز نه وه پکښې، غلط کار نه وه پکښې، صرف یې سړی د اسلامي اشاعت پکښې کوي، صرف یې سړی د قرآن اشاعت پکښې کوي، جلسه ګوري، دا شیان ګوري، دا پروا نه کوي. تحقیق موږ په نوشته هم ذکر کړی دی، استولی مو دی، دغسې موږ ټول تحقیق استولی. البته اوس امیرالمؤمنین حفظه الله چې خپله تقوا کوي، د ځان دپاره یې نه اخلي، دا خو مشکل نه ده. داسې نه دی چې د فرض پرېښو یا واجب پرېښو یا سنت پرېښو یا مستحب پرېښو، بلکې په اختلافي مسله کې هغه څوک وکړي تقوا وکړه، د دپاره خو ښه ده، پروا نه کوي که څوک تقوا وکړي. او عام مطلق سړی د هغه نشي ورته ویلی چې دا نور لوایح کې نه وي. والله سبحانه وتعالی.